بل ګوره په مخکې ورځو کې 2-3 ورځې کېږي د پنجاب نه یو کتاب شایع شوی دی د پنجاب نه. زمونږ اکثر چې کله د سکولونو دا نصاب جوړیږي او د دې دا کتابونه کله شایع کېږي نو په دې کې همیشه دا مسلې راځي. دا پکې اکثر دنه یا قادیانی یا پکې دنه داسې څوک شیعه ناستي یا پکې غیر مسلمه دنه ناستي هغه د کسته دا مسلې جوړوي. نو زمونږ دا 2-3 ورځې کېږي چې د پنجاب یو کتاب دی نو په هغې کې یو جمله لیکل شوې ده. هغه جمله څه لیکلې ده؟ هغې لیکلې ده چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې دی نو دی په کوم دین باندې و نو لاندې ورته لیکلي دي نمبر 1 کې لیکلي دي وي دا عیسایو، نمبر 2 ورته لیکلي دي وي دا یهودیو، نمبر 3 ورته لیکلي دي وي دی هندو، نمبر 4 ورته لیکلي دي وي دا سیکو. نو په څلورو واړو اپشنو کې زمونږ یو جلیل القدر صحابي دی رضی الله عنه هغه ته لاندې په اپشن کې یوم دا نشته چې دا مسلمانو. چې کله هغه جمله لیکلې ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې نو لاندې ورسره لیکلي چې دا یهودیو که عیسایو که سیکو که هندو نو هغه الګ چې کوم دی سټوډنټ هغه خو په څلورو کې یو ته ټیک کوي به وایي چې په دې څلورو کې خو یو ټیک دی که نه. نو دا هغه سټوډنټانو هغه ذهن یې خراب کو د یو جلیل القدر صحابي په باره کې چې هغه به وایي چېرې دا خو د صحابي نوم نه دی، دا خو یو کافر دی نعوذ بالله، دا خو یا عیسائی دی یا یهودي دی یا هندو دی او یا سیک دی. نو تاسو خو یاد ساتئ چې تاسو له داسې کله څه پاڼه مخې له راشي یا تاسو داسې کتاب کې څه مسله مخې ته راشي نو هغه ډایرکټ خپلو استادانو ته ښایي او خپلو مشرانو ته یې ښایي. دا اوس ګوره د هغې د حکومت څونه ناکامي ده چې د هغې د مسلمانانو په ملک کې یو کتاب چاپ کیږي او په هغې کې د یو صحابي په باره کې دا قسمه لیکل کیږي چې په هغې کې د سره د مسلمان اپشن نشته. دا زمونږ ستاسو دپاره څومره د شرم خبره ده. نو تاسو د دې مسلې ډېر زیات خیال ساتئ په دې کتابونو کې په کاغذونو کې تاسو ګورئ زمونږ خلک ذهنونه خرابوي. نو مونږ د پنجاب حکومت که دا کړي نو د هغې د پرزور دا مونږ اپیل کوو چې تاسو دا کتاب چې دی دا مکمل ختم کړئ او د دې کتاب د دوباره پبلشنګ وشي او دا د دوباره شایع شي او دا کومه جمله چې پکې غلطه دی لیکلې ده صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې خندا کړې دا پکې ټیک کړی شي. که دا چېرې ټیک نه شوه نو بیا په ټول ملک د دې خلاف نو زموږ علما چې څومره دي دا خلک دا به روزي او دې خلاف به بیا باقاعده احتجاج کوي. دا یو پیره نه شوه هره پیره زموږ په دې کتابونو کې دا مسلې راځي او دا قسمه دا خلک چې دي دا زموږ په دین پسې خندا کوي او زموږ دا خلک چې کوم دي دا په دین پسې دي ته په دین پسې خندا کول ډېر اسان دي.